جانان جانان افغانستان وطن پکړو د مو پیمان. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوان په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه نن دوشنبه د سرطان میاشتې په 26مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره ول. اجنډا سره سم د وړاندې شوو پروژو په اړه بحث وشو. د ملي تدارکاتو کمیسیون یا د غونډې ته 13 پروژې د بحث لپاره وړاندې شوې چې له جملې د 1400 پروژو قراردادونه منظور او د پاتې دوه هغو بیا وځنډول شول. منظور شوی پروژې د ملي دفاع وزارت، مالیې وزارت، د اوبو او انرژۍ وزارت او همداراز لوړو زده کړو وزارت، د افغانستان بانک، د افغانستان برېښنا شرکت، کابل ښار والي او د افغانستان د غاز او نفت دولتي شرکت اړوند وي چې ټولیز ارزښت یې شاوخوا 1 میلیارډ افغانیو ته رسیږي. د غونډې په پای کې د منظور شوو پروژو له جملې د ځینې پروژو اړوندو سکټوري وزارتونو او ادارو ته لازمي سپارښتنې وشوې څو په ټاکلي وخت خپلې پروژې د بحث او منظورۍ لپاره ملي تدارکاتو کمیسیون ته راولیږي او په دغه برخه کې ټول تدارکاتي پړاوونه په ښه ډول طی مراحل کړي. جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان.